د معراج شریف نسبت حواله سره به دوه خبرې وکړو. مهرباني وکړئ جی، مهرباني وکړئ. یو خدا دی چې نن دور کې د ذوق ډیره کمی دی. جی جی هغه چې کوم زبرګانو مونږ د خپل بر صغیر ته وګورو کنه جی، هغه چې کوم نافع او راسخ علم وو، شاه عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه باندې هغه علم بر صغیر کې هغه نه بس هغه شان چیزونه نظر ته نه راځي. جی 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 یی چې شاه عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه درس ورکولو، جی جی بیا د فرزند او بو وختلې په درس حدیث کې، نو دا خادم ته وی چې ترخه سرکا ورته راوړه. د چهره ډیره بیخي متغیر شو او خادم ته وی چې را د ترخه سرکا راوړه. خادم لاړو سرکا ورته راوړه، څنګه چې حضرت حکم وو هغه درس هم اورېدلو. هغه سرکه داسې اوس کله خو ډېره بیخي ترخه وه، لیکن د بلکل مخ نه کړو پې جوړ او ډېره په رغبت یې اوس کله څنګه چې وبس کې نو هغه نه پس شاه عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه په مخ مبارک باندې تغیر چې کوم راغلی و ختم شو. وروستو چا تپوس ته وکړو چې جی دا لږ مونږ ته ایکسپلین کوي. د ده ورته ووایي چې ما درس ورکولو په زما دغه درس حدیث دوران کې د زما کور چې کوم رکن دی زما فرزند هغه ته د تګي احساس پیدا شو چې زه تږی یم، اوبه مې حاجت دي. نو ما په مخ باندې بل مخ ذکر راغی چې ما دا سوچ وکړو چې تعالی زمون خاندان نه د علم حدیث فضیلت چې واخو نه قستلو، بیا چې زما زوی په هغه ترخه سرکا اوس کله او هغه ته احساس نه شو، بیا زه خوښ شوم چې د علم حدیث علم زمون په خاندان کې باقی دی. اوس دلته بر صغیر کې یو کس چې هغه علمي خدمات خودي تحریکي خدمات خو خپل ځای کې دي، خو بیسیکلی هغه یو ایجوکیشنست و. بیا هغه په خپل خطبات کې دا لیکلي و چې سرکار دو عالم ته په خوب کې معراج شوی دی. الله. بیا هغه حضرت قاسم نانوت ویوزبرګو دا هغه قاسم نانوت یې سیب دی چې د دیوبند مدرسې باندې دی چې ته هغه سره مکالمه وشوله. بیا هغه ورته ووایي چې جی دا سید احمد خان ورته ووایي چې مونځ دې وکړلو؟ شاوجي ما خو مونځ وکړلو. وایي چې څنګه چې بس اوده هم په خوب کې مې مونځ وکړلو. نو هغه ورته چې په خوب کې نیکبخته مونځ څنګه کېږي؟ وایي چې ولې؟ سرکار دو عالم فرمانده الصلاة معراج المؤمنین، مونږ د مؤمن معراج دی. نو امتی معراج په خوب کې نشي کېدلی، د نبی معراج په خوب کې کېدلی شي. بیا هغه خپل موقف نه رجوع وکړلو. نو دا خبره مې دې پر کوله چې نن دور کې علم حاضر علم ظاهر خودی خوا طریقت سرمدیت اور سریت علم کم شوی دی. نو دا کائنات آغاز داسې شوی دی چې الله تبارک وتعالی جل شانه هاهوت کې لاهوت ته د مینې په نظر وکتل، اور هاهوت د ذات جهان دی. مرتبه اول هاهوت
هغه نه لامکان اور لاهوت تو قتل لاهوت د اسماء او صفات جهان دی. اسماء او صفات جهان کې اول د اسماء او صفات تجلیات وی، بیا انوارات وی، بیا دریم چیز اعیان دی. بیا وایي چې اعیان د صفتونو توسیع دی او صفتونو وسعتونه او قوتونه دی. عربی جبه کې عون مددگار ته هم وایي اور عون طاقت ته هم وایي. نو اعیان مطلب دا شو د صفات طاقتونه اور د صفات برکتونه. نو بیا الله تبارک وتعالى جل شانه د خپل صفات اعیان ته چې مینې په نظر وکتل عین محمدی محبوب کړو، عین محمدی محبوب کړو. بیا الله تبارک وتعالى عین محمدی تصدق اور برکت سره دا فیصله فرمایلا چې د اعیان ظهور بکیږي. اوس دا درې جهانونه چې دي دا کې څنګه شیخ اکبر رحمت الله تعالی علیه فرمایلی دي دا فردیت دی. هاهوت، لاهوت، سرمود. سرمود وايي كنت ان عالم امر. دا درې جهانونه کې څوک نه صحیح مشته نه شریک شته. دا الله ذات، دا الله صفات، دا الله امر چې کوم ته صوفیانه اصطلاح کې سرمود وایي. بیا کن پس فیکون عمل چې شروع شي دا اعتبار دی، امکان دی، مخلوقات دی. یعنی کن تاثیر سرا عالم لاہوت کے اور لامکان کی چکم آیان وو آغا آیان ثابتہ آیان خارجہ تراغلن داغا آیان خارجہ نہ اس مخلوقات سلسلہ شروع شوا. لہذا اللہ جل شانہ جلوہ جانانا محبوب حقانی حسن المعاد ذات مطلق واجب الوجود اغا بخبل ہاہوت و لاہوت و سرموت کے وحدہ لا شریک. بیا کن پس کے فیکون سلسلہ شروع سے دا اول معنوی وا. نو دا امکانات و اعتبارات دا ظہور دا شہود آغاز کن زینوش دا این محمدی ظہور نوشو چکم تا جوہر اول تعین اول یا نور اول وائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فخبل فرمیلی دی کہ اول ما خلق اللہ نوری. بیا آغل بابا عبدالرحمن دا چیزونه ډیر خوبصورت سره واضح کړی دي. بیا آغا تعین اول تبسیط وکړلو وسعت وکړلو لوح قلم کرسی ارسم. بیا اول جهان چې دا آغا عالم امر دا عالم امر کې روح ہوئے دا. بیا عالم جبروت دا چې پاغه کې روح طاقت واخستلو. بیا عالم ملکوت دا چې هغه کې روح پاکیزګي واخستله. بیا عالم میثاق کې روح کې دومره استعداد پیدا شو چې الله ورسره کلام وکړو، الله ورسره معاهده وکړي. اخذنا منهم میثاقا دا عالم میثاق وایي. بیا چې روح عالم مثال تراغلو بیا په ارواح کې روح کې دومره استعداد پیدا شو او دومره اهلیت ولولنا زمونږ ربی اغا عالم مثال نا اوس مونږ دا وګورو د الله قدرتونه وګورئ چې الله تبارک وتعالی کائنات آغاز مینې نه کړی دی. مینې نه حدیث پاک حدیث ربانی دی حدیث قدسی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. تمام صوفیاء اکرام دا روایت مبارک په خپل کتابونو کې نقل کړي دي.
جی كنت كنزا مخفيا زد حسن پټه خزانه فاحببت پس بیا ما مینه وکړه ما محبوب وګرځوله ان اعرف چې زما معرفت خلق تلاش کی فخلقت الخلق بیا ما خلق اعظم یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا کو ٹھیک ہے هغه علامه اقبال رحمت الله علیه ځای کې وایي اس پرد اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دے چې هغه چې کومه بے پرده جلوه دو جلوه اکرانی هغه اوس په حجابات کې وګوره ایام جدائی کے ستم دیکھ جفا دیکھ ګوره الله تبارک وتعالی مونږ لري کړیو داغه چې کوم هجر دی دا سبب د وصال دی غنی خان رحمت الله علیه فرمایي هل یار وطن نږدې شم چې د یار شم لري الله په شم په خبرو چې نه اورم خبر یعنی دا چې کوم هجر دی دا فراق دی دا خو د وصال دی پر انتظام دی اوس دا هجر څنګه جوړیږي چې په مثال کې الله تبارک وتعالى ارواح ته دیدار ورکړو نظاره ورکړه اوس هغه مثال نه یو بوند لاندې راواچولو قرآن پاک کې دا ته رتق ویلې شوی دی رتق کانت رتقا ففتقناهما اچھا دا دوا چیزونو کې لګ سکالرلی سطح باندې هم غلطي کېږي د چکومه صوت سرمد دی کنه صوت سرمدی دا بگ بینگ نه دی صوت سرمدی خو کن دی کن چې الله فرمایي کن انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون دا کن صوت سرمدی دی دا چې کوم رتق لاندې راغلو عالم مثال نه عالم مثال ما واسطه سرسی جی بالکل سفارس جی 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 بالکل عالم مثال رستے مانوی جہان دے مانوی میٹافیزیکل یونیورس ماوا دے دا تمام طبقات یعنی تعین اول حقیقت محمدیہ یا تعین اول تبسیط آغا تبسیط نباد عالم امر عالم جبروت عالم ملکوت عالم میثاق عالم مثال دغه ظاهره سے دا مانوی جهان دی لطفی جهان دی هغه نور بهاله ویني چې زړه په سترګو ګوري هغه جهان د سترګو لیدل کېږي دا د پر سر سترګې نه دي حمزه خان رحمت الله علیه وی چې هغه ځان چې تا ته مخ کړم حقیقت یم هغه ځان چې تا ته صد کړم مجاز یم وزبر مې د مجاز دی پرې یریږم ګنې عرش مې یو قدم هغه پرواز یم اوس عالم مثال نه چې هغه رتق لاندې راغلو رتق ترجمه مونږ کترا کوله شو نقطه کوله شو بوند کوله شو साइंटिफिक तर्जुमा एटम हम के दलशी को बाहर के तमाम तर्जमे वड़ू की दी रत ढेर उचत लफ्ज थे वो रत तमा लोगो रहे वाना रत कन फतकनाहुमा अल्लाह करीम वाई आगा रत मुन दो लख्त करो इफ्तकाक दाता फशार आजम वाई और अंग्रेजी की और बिग बैंग वाई आगा रत इफ्तकाक छोसलो पर तसव्वुफ जबा के इफ्तकाक विरतवाई को फलसफी जबा के फशार आजम विरतवाई फशार आजम आगा यू हिसाब बरा लाड़ा दुखान आगा दुखान ना आसमानों निजाम टोटल 15 आसमानों दी कुम चिज़्म की तनिगदी दी आगा ता समावात सबगा ओवा आसमान वाई या फलक के मुश्तरी दे मावज रजी आओ जाओ बिल्कुल बिल्कुल सफा चुकुम ज़मकी त निगदी आसमानों दी दाता सबआ समावात वाई जी जी
بیا پکې منځ کې برزخ دی هغه ته مستری وایي مستری هغه نه اوچتم او آسمانونه لوره دي شیخ اکبر دغو 15 آسمانونو ذکر کړی دی شیخ اکبر وایي چې ځمکې ته چې کوم نږدې اسمانونه دي هغوی باډي سپین دي شاینینګ دي که نه دغو اسمونه که لږ موږ ته وښایي د اسمانونو اچھا ما وایي چې لږ دا سبا به د دا باندې تفصیل سره خبره کوو چې نن اجمال بیان کړو دا سوال مو ذهن کې کېدی به سبا ما ته لږ رایات کړئ صحیح شوي عرض مې دا کولو چې دغه اوه اسمانونو نه پس چې کومه دی بیا فلک کې مستری دی مستری فلک کې مستری دا د اسمانونو برزخ دی او دا د اتصال او وصال مقام دی دا نه بره به چې کوم اوه اسمانونه دي عالم بالا طرف ته هغه کې ټول رنګونه دي د رنګونو برسات دی اوس دا فلک کې مستری مقام مثال دی د حمزه بابا دا شعر به وګورو یو تی چې قدر هیڅ زما د اوښکو نه کړي یو تی چې وایا کنه څومره مشتری درله پیدا کړم مقام وصال مده دا ډېر تکرار شعر دی حمزه خان دل رحمت الله علیه ډېر کوي شعر اوس یو عیسی خودو خان دی بل عیسی دی راته عالم خیال وای عالم خیال هغه رب دوی ټکړې شیف تتا کې وشلو دخان آسمانونه لاندې خیال نه تولید وشلو د هوا نه تولید وشلو د اوبو نه تولید وشلو د خاورې د خاورې نه شجر نه حتی چې تمام عالم دنیا عالم محسوس عالم مشهود عالم ناسود جوړ شو تاسو وګورئ دا جهان دوا خاصیتونه دي محسوس دی مشهود دی مطلب مونږ هوا محسوسول شو مونږ خیال محسوسول شو کنه اوبه لیدلی شو خاوره لیدلی شو هغه مشاهده کولی شو دا عالم ناسوت عالم دنیا په خپل اصل کې عالم محسوس او عالم مشهود دی دا عناصر چې الله پاک را جمع کړل هغه نه نفس واحده نه تخلیق اچھا دا انسان وجود کے تمام عناصر ناسوتی شامل دی خواهوی جواهر څنګه چې اور یو عنصر دی خو اور چې کوم خصلت دی هغه حرارت دی تمازت دی تپش دی کنه دا سه اوبو خصلت دی دا سه خاور دا د دغه عناصر ایلیمنټس خصلتونه الله پاک یو ځای کړل کنټریکټ کړل اور بے نفس واحد جو کو خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء سیدنا آدم علیہ السلام امنا حوا سلام اللہ علیہ دا مرتبہ جامع دا ټول سلسله چې کوم لاهوت نه شروع شوی وا مين نه شروع شوی وا دا د خدای مین پیدا شلو آدم دا هم زوی دی د آدم د الله د ګوتو جوړ دی غنی خان وای دا ته مرتبه جامع وای مرتبه جامع اینی رسالت اور نبوت را روانو حتی چې محبوب پاک صاحب لولاک چې باعث تخلیق کائنات سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ظہور و فرمائلو کن پس چکم سرکار دو عالم ظہور و آغا تعین و آغا حقیقت محمدیہ و اس رسالت محمدیہ دی لہذا محبوب پاک علیہ السلام تا چی اللہ تبارک و تعالی کو معراج نصیب کرکنا آغا معراج پینزا جہاد تی پینزا جہاد ڈائمنشن اول مکانی معراج قرآن عظیم کی سورۃ الاسرہ کے رضی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا
کوم ځای نه چې ځمکه پلاو شوې دي دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې کعبة الله دی. کعبه مطلب دا دی چې اوبه وي، اوبو کې یوه بلبله بره راغله هغه نه خاورې جوړې شو. دا کوم ځای کې چې خانه کعبه شریفه ولاړې دی دا د ځمکې مرکز دی. دغه ځای نه ځمکه وسیع شوه، پیلاو شوه. اچھا وایي انتها ته، یعنی دا آیت چې کوم دی تمثیلی دی. د دې مطلب دا دی چې ټول مکان څومره چې مکان دی، څومره چې کائنات محسوس و مشهود دی، څومره چې کائنات ناسود دی کنه، الله تبارک وتعالی سرکار دو عالم ته اول نه ونه آخر رسېده د معراج وکړو. هغه نه پس چې انبیا علیهم السلام امامت سرکار دو عالم مسجد اقصی کې وفرمایلو بیا یو بله سواري راغله چې هغه ته تیار وایي. هغه تیار مې د سرکار دو عالم دا چې کوم عالم معانی دا هغه سیر یې وکړلو. بیا ورته بله سواري راغله رف رف، هغه مې د سرکار دو عالم لامکان سیر وکړلو. هغه نه پس بیا هاهود کې د الله تبارک وتعالی دیدار ورته نصیب شلو. اوس معراج څه قسم ته دی؟ معراج مکانی، معراج زمانی. سرکار دو عالم د وخت معراج کړی دی. ګوره سرکار دو عالم خاتین ته وایي چې تاسو ناشکري ما کوئ، ما خاتین په دوزخ کې ډېرې لیدلې دي. اوس دا خو مخکې فیوچر خبره ده که نه؟ سرکار دو عالم د حدیث کتابوں کې تاسو وګورئ چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم یو فتنې یو خبرې نشاندهی کړې دي. ولی چې سرکار دو عالم ٹائم اور سپیس مکمل معراج فرمیلی دي. حتی چې اخیری چې کوم پنځمه مرتبه دی عین ذات، علامه اقبال رحمت الله علیه ډیره تکړه خبره کړې دي. سید کل صاحب ام الکتاب پردگی ها در ضمیرش بے حجاب، گرچہ عین ذات را بے پردہ دید، رب زدنی الزبان اوچکید. تمام کائنات سردار اور ام الکتاب صاحب گرچہ عین ذات را بے پردہ دید، عین ذات بے پردہ اولیدلو. سرکار دو عالم آئین باطن مدیوا پردہ ہم نوا، د زړه سترګو سره د الله دیدار، بیا عین ذات دیدار سر سترګو سره وکړلو. لیکن مقام هغه قائم چې کوم مقام دی عبده و رسوله، گرچه عین ذات را بے پردہ دید، رب زدنی الزبان اوچکید. بیا هم حضور سرکار دو عالم فرمائی رب زدنی علم، رب زدنی علم. لہذا معراج شریف چې کوم دی هغه یو جهت نه دی، یو جهت مکانی دی، بلې زمانی دی، بلې مانوی دی، بلې لا مکانی دی، اور بل دا دی چې ذات دیدار. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم نے تپوس کړ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیت ربک؟ قال نعم رأيت ربي. حضرت ابو ذر غفاری ورته فرمایي چې یا رسول الله تاسو خپل رب کتلې دي، خپل رب دیدار مو کړی دی؟ سرکار دواره مو فرمایي نعم رأيت النور، رأيت ربي، ما خپل رب ولیدلو. لیکن د دیدار چې دی دا لا متناهي دی، ولی چې الله خو حد نشته دی کنه، اب بے حد دی. لہذا دیدار ختمیږي نه، دیدار لامتناهي دی. نو الله تبارک وتعالی د موږ د معراج برکتونه نصیب کی. د فون بو سره تلنی ولی نو سبب به د تفصیلی نشست کوو ان شاء الله.